بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو چې هغه کوم اکټیویټي کودونه چې موږ معرفي کړي دي د هغو دپاره خپل فعالیتونه معرفي کړو چې په کوم فعالیت په کوم کانټاکټور پورې کوم فعالیت مربوط دی. د هغو ځای نه راځو دلته اساین ته چې راغلو دلته چې موږ تاسو په پراجکټ کې جوړ کړی وه پراجکټ باندې کلیک کړو دغه کودونه دلته موږ ته راغلل چې د کانټاکټور په نامه باندې دغه شخص دلته کار کوي. راځو مثلا زیتون سیسی ته زیتون سیسی چې ونیوه په زیتون سیسی کې راځو انجینر صاحب په دو ځای کې دا فعالیتونه هر فعالیت چې په زیتون سیسی پورې مربوط دی دا فعالیتونه ورته سلیکټ کوئ. دا فعالیتونه چې ورته سلیکټ کړل راځو ورته وایو چې اساین. دا فعالیت اول کانټاکټور سرته ورسوه. راځو RGM بل کانټاکټور دی دو کانټاکټور ته نور فعالیتونه دلته سلیکټ کوو دلته ورته سلیکټ کړل دا فعالیتونه ورته سلیکټ کړل دا هم سلیکټ کړل دو ته هم ورته وایي چې اډ. د هغو ځای نه راځو دریم هغه ته کانټاکټور ته تاسو کولی شئ چې د پروژو د مختلفو قسمتونو د هغو دپاره هغه واخلئ فعالیتونه واخلئ. راځو دو قسمت ته ورته وایي چې دغه نور فعالیتونه مربوط دی RGM دي چې هر څومره فعالیتونه مربوط دی هر یو کانټاکټورانو دي دا راوړو دلته ورته وایي چې اډ. دا هم چې کله اډ کړل اوس غواړو چې موږ ته معلوم کړو چې کوم کانټاکټور کوم فعالیتونه باید سرته ورسوي. راځو د قسمت د لی اوټ ته په د لی اوټ باندې یو رایټ کلیک کړو او د هغو ځای نه راځو ګروپ اند سورت ته ګروپ اند سورت هم چې راخلاص کړه په دغه قسمت کې د ګروپ بای نه کانټاکټور پیدا کوو. کله چې کانټاکټور پیدا کړ دلته دا د کانټاکټور هم پیدا کړ کانټاکټور چې پیدا کړ ورته وایي چې اپلای. کله چې اپلای ورته اوکې ورته وي. کله چې وګورئ هغه کوم کسان مثلا دغه WBS کې دغه دی دا مربوط د زیتون سیسی دغه فعالیتونه باید سرته ورسوي. RGM باید دغه فعالیتونه سرته ورسوي. نو تاسو کولی شئ چې دغه طریقه خپل فعالیتونو کود دونه ورته ورکړئ او مشکل سره حل